أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ګران ورونو او خویندو نن به موږ د قرآن عظیم شان تر ټولو عظیم آیات یعنی آیات الکرسی د فضیلت برکت حفاظت رزق سکون او د دې د حیرانونکو تاثیراتو په اړه مفصل بیان واورو. دا هغه مبارک آیات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د قرآن تر ټولو لوی آیات فرمایلی دي. څوک چې د آیات په یقین اخلاص او دوام سره تلاوت کوي الله تعالی یې ژوند بدلوي، مشکلات آسانوي او کور ته یې رحمت نازلوي. الله تعالی فرمایي الله لا اله الا هو الحي القیوم. دا مبارک آیات د الله تعالی د قدرت، علم، رحمت او عظمت اعلان دی. په دې آیات کې د الله تعالی لوی صفات بیان شوي دي. همدا وجه ده چې شیطان له دې آیات څخه ډیر ویره لري. ګرانو مسلمانانو، نن سبا ډېر خلک د رزق تنګوالي، کاروباري بندش، کورني جنګونه، بې سکوني، ویره، جادو، حسد او شیطاني وسوسو څخه شکایت کوي. خو د دې ټولو مشکلاتو لپاره الله تعالی په قرآن کې شفا ایښې ده او آیت الکرسی د هغوی عظیمو آیاتونو څخه دی چې د مؤمن لپاره ډال او حفاظت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې د شپې له خوب مخکې آیات الکرسی وویله الله تعالی پرې یوه فرشته مقرره کړي چې تر سهاره حفاظت کوي او شیطان ورته نسي نږدې کېدلی. نو فکر وکړئ کله چې انسان هره شپه د عظیم آیات وایي د الله تعالی رحمت یې کور ته نازلیږي، زړه ته یې سکون راځي او ژوند یې له برکتونو ډکیږي. ګرانو ورونو، آیت الکرسی یوازې د حفاظت آیات نه دی بلکې د رزق او برکت خزانه هم ده. ډېر داسې خلک شته چې قرضونه، غربت او سخت حالات یې لرل، خو کله چې په یقین سره د آیت الکرسی وظیفه شروع کړه الله تعالی ورته د رزق دروازې خلاصې کړلې. که تاسو غواړئ چې په خپل کاروبار، دکان، کور او ژوند کې برکت پیدا شي نو هر سهار او ماښام د آیت الکرسی تلاوت خپل عادت جوړ کړئ. د آیت الکرسی درې لوی تاثیرات. اول تاثیر یې دا دی د جادو او حسد ختمول دي. که څوک احساس کوي چې په ژوند کې بندش، بې سکوني یا ناڅاپي مشکلات زیات شوي دي نو په دوام سره د آیت الکرسی ووایي، د الله جل شانه په حکم به بد تاثیرات ختم شي. دویم تاثیرات رزق او برکت زیاتول. د آیت الکرسی د رحمت دروازې خلاصوي. کله چې بنده په یقین سره تلاوت کوي الله تعالی یې په لږ رزق کې هم برکت اچوي. دریم تاثیر د آیت الکرسی دا دی زړه ته سکون ورکوي. نن سبا ډېر خلک د تشویش او ذهني فشار ښکار دي. آیت الکرسی د زړه لپاره روحاني دوا ده. دا آیات انسان الله جل شانه ته نږدې کوي او په زړه کې اطمینان پیدا کوي. ګرانو دوستانو، یوازې تلاوت کافي نه دی بلکې د دې وظیفې د قوي تاثیر لپاره درې مهم اعمال هم ضروری دي. اول د ور د مور د پلار خدمت کول. د مور د پلار رضا د الله رضا ده. که غواړې دعا مو قبوله شي او وظیفه مو ژر اثر وکړي نو د مور و پلار خدمت وکړئ، نرمې خبرې ورسره وکړئ او دعاوې یې واخلئ. دویم عمل صدقه ورکول. که لږ صدقه هم وي خو هره ورځ یا هره جمعه یې ورکړئ. صدقه بلاوې ختموي، رزق زیاتوي او د دعا د قبول سبب ګرځي. دریم عمل منځ د مؤمن طاقت دی. بې لمانځه روحاني سکون نیمګړی وي. څوک چې لمونځ پابندي سره ادا کوي د آیت الکرسی وظیفه ډیر ژر اثر کوي. د آیت الکرسی د وظیفې مکمله طریقه واورئ. آسانه طریقه سره زه تاسو ته بیانوم. هر فرض لمانځه وروسته یو وار آیت الکرسی ویل، د خوب څخه مخکې یوه پلا ویل. دویم د رزق لپاره سهار 11 واره تلاوت وکړي د آیت الکرسی. سهار وخت 11 واره آیت الکرسی ویل د رزق د زیاتوب لپاره. او د جادو د حفاظت لپاره ماښام 7 واره آیت الکرسی ویل. د ماښام د لمانځه وروسته 7 واره آیت الکرسی ویل. که کور کې جنګونه او بې سکوني وي نو په کور کې په لوړ اواز سره آیت الکرسی چالان کړئ یا یې تلاوت وکړئ. دا طریقه دویمه پلا دوباره ذکر کوم. د هر فرض لمانځه وروسته یو پلا ویل، د خوب څخه مخکې یو پلا ویل، د رزق لپاره 11 واره ته سهار د لمانځه وروسته ویل، د جادو د حفاظت لپاره ماښام 7 واره ویل. که په کور کې جنګونه وي، بې سکوني وي، نه په کور کې په لوړ اواز آیت کرسی چالان کړئ یا تلاوت وکړئ.
او کله چې وظیفه کوئ نو دا دعا وکړئ یا الله زموږ رزق کې برکت واچوه زما کور کې ما کور له شره وساته زما زړه ته سکون راکړه او زما مشکلات اسانه کړه ګرانو وروڼو او خویندو یقین ولرئ الله تعالی د خپل بنده دعا خامخا اوري کله چې بنده په اخلاص سره قرآن ته رجوع وکړي الله تعالی ورته د رحمت دروازې خلاصوي راځئ نن دا عظیم آیات خپل ورځني معمول جوړ کړو خپل ماشومان پرې عادت کړو په خپلو کورونو کې تلاوت زیات کړو او د الله تعالی رحمت سکون او حفاظت ترلاسه کړو الله تعالی دې موږ ټولو ته د آیت الکرسي په برکت پراخ رزق سکون صحت کامیابی او د هر شر څخه حفاظت نصیب کړي آمین یا رب العالمین که غواړئ چې ستاسو رزق زیات شي کور دې له جنګونو خلاص شي او زړه دې سکون پیدا کړي نو نن شپه یوازې دا وظیفه شروع کړئ او بیا د الله تعالی رحمت په خپلو سترګو سره ووینئ که چیرې مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره شیر کړئ په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته